الرحمن الرحیم. د المقدس خیریه بنسټ قدمونو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. درنو ملګرو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې د المقدس خیریه بنسټ هر هغه چاته په وخت ځان رسوي چېرته چې معلولین وي، چېرته چې هغه یتیمانان وي چې د هغې د ګټې وټې څوک نه وي، چېرته چې هغه بې سرپرسته او هغه غربا وي چې هغوی عاجل ضرورت لري مرستې ته، چې تر کومه حده راته چا په ګوته کړي دي موږ ورته ځان رسوو. خو مرستې مو له تاسې غوښتې دي او ستاسو په مرسته باندې ډېرایو غرباو ته هغه مرستې رسېدلې دي. د ډېرو یتیمانانو په مخ باندې خنداګانې راغلي دي. همدارنګه ډېر معلولین چې هغوی په کورونو کې پراته وي، پلرونو یې د علاج وس نه وي، هغسې خلکو ته مو ستاسې مرستې رسولې دي. نن هم دغه یو کورنۍ ته راغلم. په دغه کورنۍ کې دغه یو ګلالی ماشوم چې تاسو ګورئ، د دې د تشو بولو په دغه پیپ کې ستونزه ده او د دې دغه پلار کیسه مو چې واورېده مخکې څو ګاونډیانو راته وکړه. څو شپې دغه ماشوم ته ویښې تېرې کړي دي، ځکه دی ټوله شپه ژاړي. کله چې ده ته تشې بولې ورشي او د تشې بولې بندې وي نو حتما دی په ستونزه کې وي او مثانه یې پړسېږي او تمامه شپه په ژړا باندې تېره کړي. دغه ورور چې دی د ده سره څو لنډې خبرې کوم او یوه غوښتنه له تاسې نه کوم چې د دې دپاره راسره جدي مرسته وکړئ. زما نوم بختیار ولی ګوړکو اوسېدونکی یم. دغه 4 هفتې کېږي دغه ماشوم ته دغه تشو بولو تکلیف دی او سره شپې مې بوڅې تېرې کړې ستر سبیه پورې ما کور والا او کور کې چې یو بیټري وه یو ضب دا شی نه مزخر زه دوا مو له وکړه، نور زموږ وس نه کېږي ورسره. تکلیف ورته زیات دی، تکلیف یې څه پیدا نه ده کړې، ډاکټرانو سره هېڅ پیدا یې نه ده کړې. تر اوسه خو د ښار له چېرته نه دی وړی کوم داسې پوی ډاکټران نه کلیوالو ډاکټرانو له ما تر اوسه ښار پورې وس هم زما نه شي. زما کومه وس وه هغه ما ورسره وکړه. کور کې یو بیټري او یو زم لرله هغه مو ته خرڅه کړه. هغه هم په مصرف کړه. دلته د شربتونه دا دواګانې ورکړه، ټیسونه میسونه، نور بس موږ سره نه عملیاتو پروګرام شته نه دی شي. څومره فامیلي ته؟ 15 کسه. او مخکې د څه کار کوه؟ مخکې مې هم تیږې ماتولې، اوس هم بس تیږې ماتو سره تیږې هم څوک نه اخلي. دا درېیمه شپه ده چې بوڅه ویښه باندې ورسره تېرو تر سبیه پورې ملازانه پورې سره ناست یو. درد دي په کور والا درد دي په تشې متیازې ورشي بس درد دي. ښه پوخ تکلیف یو د تشو بولو کې ژاړي. او قدرمنو ملګرو، د دې ورور د حاله نه څو ګاونډیانو خبر کړو او دا د ورته راغلو. اوس زموږ دومره ذمهواري وه چې دغه ماشوم دغه ګلالي ماشوم لیدنه مو په تاسې وکړه او ستاسې ذمهواري دا ده چې د دې ژوند راسره وژغورئ، ځکه چې ما مخکې درته وویل چې ستاسې مرستې دي چې دغسې خلکو ته مو راوړئ او ډېری معلولین الله رب العزت روغ جوړ کړه ستاسو په مرسته. که په بهر هیواد کې که په هیواد کې دننه یې د دې د ورور د ټلیفون شمېره هم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، که نه یې زموږ د وټساپ شمېرې به در سره وي. که د چا نور وس نه کېږي دغه ویډیو شیر کړئ، د شتمنو خلکو سره یې شریکه کړئ او په دغه څو لنډو ورځو کې باید د دې علاج وشي، ځکه دغه ماشوم په تکلیف کې دی او د دې ورور وس هم نشته او موږ سره هم داسې څه نه و چې دې ته مو ورکړي وای چې فقط تر د ښاره یې ورسوي او د دې علاج وشي. نو خپلې مرستې زموږ سره جاري وساتئ.